د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نامعلومو ادرسونو او یو شمېر سیاسونو له لوري د حکومت خلاف منظم منفي تبلیغات تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راتلی شي. له څه مودې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر نامعلومو جعلي ادرسونو او یو شمېر پخوانیو او اوسنیو سیاسونو له لوري چې له حکومت څخه د باندې پاتې دي په ولسمشر غني، کابینې او نورو حکومتي چارواکو پسې تبلیغات کوي چې ولسمشرۍ ماڼۍ، ملي امنیت شورا او نورو ادارو د اسنادو په خپرولو سره د ادعاګانو سپیناوی کړی. پرون د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وویل چې د افغانستان بانک کې د باختر تاریخي خزانه تر خطر لاندې ده، خو په ځواب کې ولسمشرۍ ماڼۍ ویل چې سیاسون د ملي مسایلو په اړه مسؤلانه نظر څرګند کړي او د خلکو ذهنیت دې نه خرابوي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د حکومت خلاف رواني او تبلیغاتي جګړه د نظام د دښمنانو کار دی چې د نامعلومو ادرسونو له لوري خپلو موخو ته د رسیدو لپاره یې ترسره کوي او د چارواکو مثبتو کړنو ته هم منفي رنګ ورکوي. دوی وایي یو شمېر سیاسون او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي نه باید د دوی د شومو موخو ښکار شي او د خپل حکومت او نظام د تخریب لپاره د هغوی خبرو ته هوا ورکړي. دا چې د نظام مخالفین هم د اوس په مختلفو وسایلو متوسل شوی ده چې نظام گویا تخریب کی، نظام په ضد مثلا تخریبي خبرې وکړي. دا خاص حلقات دي چې هغه د خارجي استخبارات لخوا نه تمویل تجهیز کیږي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د حکومت پر وړاندې منفي تبلیغات، دروغ، بهتان، د دولت وسلوالو مخالفینو ته کمپاین او د نظام پر وړاندې خلکو پاڅون د هڅولو کار تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې هم راتلی شي. دوی وایي د نویو قوانینو له مخې ان پر فیسبوک هم د افترا او بهتان لپاره قوانین شته چې سرغړونکي د دولت له لوري مجازات کیږي. نو هغه کسان چې کله مقام کې وي نو بیا د هغه نظام په هغه حمایه او سپورټ کې د سر نه تیر دي. کله چې شخصي ګټې په حساب کمزوري کیږي او یا په نظام کې ورته نظر نه کیږي، دا بیا ځان د اصول چوکاټ ته راولي او وچه بې ځایه انتقادونه کوي. دا خپله په حقیقت کې د ځان سره ظلم دی. حکومت او ولسمشر غني بار بار د رسنیو څخه غوښتنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقي راپورونه جوړ کړي او ادعاګانې دې وڅېړي تر څو ملت ته حقیقت ورسیږي.